دې کې یو سیخ ورکړی و ها خو هغه سیخ دومره کار نه کولو ها دا اوس د ټیلو دا دغه دی میخ دی او نو دا د سټیلو میخ چې کوم دی نو دا ډېر ښایسته کار کوي ها نو بس ناست دلته کې یو ګیر چاپېره درته داسې دا ټول ځای درته صفا کوي. السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت راغلی وم پټو سیټ ته او دلته کې مې د خپل مشر د خپل ماما مې صحیح کړلو چې د پټي نه پاڼې ټولوي. خو د ټول نه پهله تاسو ته یو خبره کول غواړم وایي چې ضرورت ایجاد کیما ہے. نو په دې پټي کې د دې بوټو نه پاڼې را پرېوتې دي. نو ماما خو چې دی کمزور یم دی او بوډام دی نو دې پاڼو پسې ټیټېدل او پورته کېدل چې دی دا ډېره ګرانه ده. دې ماما چې دی د ضرورت مطابق یو ایجاد کړی دی ځان دپاره یو شیز جوړ کړی دی چې په پاڼو ټولولو کې ورته اسانتیا وي. راځئ ورځو او ګپ په ورسره هم لګو. دا ور روان شوم د خیره سرې. السلام علیکم احمد خان ماما دا در ذهن کې چا واچول چې داسې شیز جوړول پکار دی. السلام علیکم دا د ذهن ته دا سوچ څنګه رالو چې دا به جوړول غواړي؟ دا مې ذهن ته په دې رالو چې دې کې دی شوتل و ښه نو هغه شوتل چې دا ګیر کړي نو هغه شوتل ته نه بیا نه کېږي. ښه دا پاڼې چې ګیر نو کړي دا پاڼې ته نه صفا کوو چې دا شوتل پکې لوی شي. نو دا یو نوی ایجاد نی نوی ایجاد دا ډېر ګراني. نو سوچم دا ذهن ته څنګه رالو؟ دا د نن پرون نه ده دا د ډېر وخت ده. ما ته خپل والد صاحب نه دي بل کال یې راته ویلي وایي دغسې احمد خان کاکا یو نوی ایجاد کړی دی او په دې پټي کې پاڼې ټولوي په یو بدله طریقه. دا وګوره دا پکې ما میخ ورکړی دی. ښه میخ مې ورکړی دی او دا پیپ مې ورکړی دی نو په دې باندې دا لرې لرې ځای نه دا او ټیټ پاس هم سړی نه کېږي. کله په ټیټه کله په ناستې کله په ملاستې بس لګیا وم پکې. صحیح خبره ده. لکه صفۍ خو ډېره ګرانه ده کنه ډېره ګرانه ده. تاسو ډېره خواري کوئ. نو دا ما دا زه پاکوم دې دپاره چې دې کې دا شوتل روچت شي دا جوندر ته نه وځي او شوتل چې دی نو شوتل پکې ما ته دا خبره وکړئ. ما ته زه دا خبره اورېدل غواړم او دا خلک به یې اورېدل غواړي. په ړومبي ځل چې دا تاسو جوړولو سوچ هم کوم ځای نه راوایشتو څنګه هم ذهن ته دا سوچ رالو؟ سوچ مې د دې نه راواخیستو چې دا زمینداري ما شروع کړې ده نو زما هر یو پټی چې دی نو دا به صفا وي. ښه دې کې به ګند نه پرېږدم نه دې کې واښه پرېږدم دا بلکل ګیر چاپېره نه ګوره نو دا به ټول داسې لکه د سړک غوندې اینې غوندې پروتي ښه پاک ساک به پروتي. ښه نو دا ما په دې کې شوتل کرلی و نو دې پاپړو کې دا چې څه وخت ایجاد شوې او دا پاپړې دې مل ته راکوز شوې نو دا پاڼې دې کې پرېوتې نو ما په ړومبي ځل باندې دې ته دا دغه وکړو سوچ مې وکړو نو ما دې کې یو سیخ ورکړی و خو هغه سیخ دومره کار نه کولو. دا اوس د ټیلو دا دغه دی میخ دی نو دا د سټیلو میخ چې کوم دی نو دا ډېر ښایسته کار کوي. نو بس ناست دلته کې یو ګیر چاپېره درته داسې دا ټول ځای درته صفا کوي. تاسو پې لږې پاڼې ټولې کوي چې دا خلک یې وویني که نه دا ګورئ ورته ښه یو پاڼې نه ټک ټک وباسي پوه شوې لرې لرې پاڼې پې راټولوي داسې پاڼې پې راټولې کړي بیا ورسره بالټې احمد خان ماما زه خو وایم دې سره به ستاسو نښه هم ډېره پخه شوي او که نه دا خو به پاڼې ته شیشلې او بیا به په دغې کې راګیری په میخ کې دا په مزه مزه دغه کې چې فصل هم نه خرابېږي ډېر او پاڼه هم ترېنه غونډه شي. بلکل او که تاسو وګورئ دا ځای څنګه شیشه کړی بلکل یې ترې ګند صفا کړی داسې ډاګه پروت دی له خیره سرې او دا پاڼې دې وګورئ دې نار وخت پاڼې راپروزي خو دی چې دی خپله ډیوټي برابر کوي هره ورځ په دې پټي کې دی کار کوي او د هغې ریزن دا دی دا پاڼه چې په دې ګیا باندې د پاسه راشي نو دا ګیا بیا ګروت ته دا ګیا بیا غټوالي ته نه پرېږدي. د هغې وجې چې دی احمد خان ماما دلته کې راځي او په دې کې هره ورځ چې دی پاڼې ټولوي او دا ګیا صفا کوي چې دا ګیا ښه وشي.
نو بس داسې قسمه طریقې کار یې کړی د پاڼو دپاره. او دوستانو احمد خان ماما چې دی دا لار اپناو کړې ده، نو د دې فایدې به درته زه هم ویل غواړم. فایدې یې دا دي چې یو خو ګیا دې سره نه خرابېږي. که تاسو وګورئ ګیا په ځای باندې چې دی خشته ولاړه ده او په یو ځای ولاړ او دا لوی ډانګ دی لرې لرنې پاڼې رالي. دا پاڼې دلته کې ډېرې کوي. دا بیا سوځوئ؟ دا بیا سوځو. ښه دا بیا سوځوي. نو دا خو پوره غټه ډیپټي ده. نو په ډیپټي به کې نو بغیر ډیپټا نه خو کار نه کېږي. نو دا خو به 6 میاشتې دا پاڼې دې نه داسې نو راغورځېږي. په دې کې به لګیا او تر هغې پورې چې په ګیا په ریبلو شروع کړو نو بس بیا هغه ګیا سره بیا ختمېږي. بیا خلک څاروول هم ټولوي نو هغې کې اچوي که نه؟ بیا څاروله په هغې کې هغه وخت کې خوري جمع وي که نه یخني وي نو بس بیا څاروی هر څه خوري. بلکل. نو دا پکې بیا کوتره کوي او بس پکې ورولي. ښه دا یو 2-3 برګه مونږ ته تکلیف وي چې ګیا اوچته شوي نه د ریبلي شوي نه. چې کله ګیا د ریبلي شو بس مونږ لږ په ارام شو. ښه او دا دې ته مونږ انګش وایو. دا مونږ انګش جوړ کړو. انګش دې ته وایي؟ دا پاڼې پرې اغونډو. دا پاڼې پرې راټولئ. ډېره مزه به درله درکړي او ډېر خوند کوي. ما چې لرې نه وکتو نو بس ډېره زیاته مزه یې راکړه. بس موبایل را سره شکر دی په جیب کې و نو بس موکم وه ما یې چې دا ویډیو پې جوړه کړمه او دوی سره به پې لږ ډېر ګپ شپ هم ولګوم او تاسو بیا هم وګورئ. دا وګورئ یو پاڼې پسې دا انګش ګرځئ او په دې انګش یو پاڼه راټولئ بیا یې دخل ته ډېرې کوي. بالټۍ ورسره دی بالټي کې بیا اچوي هلته کې ډېرې کوي هلته کې بیا وړي بهر چې کله په هغې نور مر ولګي بیا یې سیزي. نو دا زموږ خوږ مشر و احمد خان ماما او دلته کې لګیا او دا پاڼې ټولولې. خو دا پاڼې په کومه انده باندې ټولولې نو دا مې ضروري ګڼل چې تاسو ته یې وښیم. نو بالکل امید لرم دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شوي او اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم. د لوی الله په امان.